درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. د کرکټ ناندرۍ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی لوبډلمشر ګلبدي نایب اعلان وکړ چې د اصغر افغان په مشرۍ نور په ملي لوبډله کې نه لوبیږي. بګرام د کابل په گاوند کې پر بګرام امریکایي پوځي اډې ډلهییز برید لا هم روان دی او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یاد برید مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې په دغه موټر بم او ډلهییز برید کې لسګونه امریکایي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کمیسیون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 7 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر له بشپړېدو پرته چې اعتراض کوونکي د بیا شمیرنې مخه نیولې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. بل لور ته عبدالله ویلي د دوی قانوني غوښتنو ته له رسیدو پرته د پایلو پر اعلان به بې توپیره پاتې نشي. پاکستان نن چهارشنبه د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ضمانت منظور کړی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. کابل ښار امنیت د ملي امنیت سلاکار د دې ترڅنګ چې د کابل ګرنیزیون د ښاریانو د امنیت په ټینګښت کې ستایي وایي افغانستان هیڅکله ماتې نه مني او کورنۍ او بهرني دښمنان به یې مخ توري شي. افغان کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ اصغر افغان یو ځل بیا د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ټاکلی، خو دغې پریکړې ځینې مخالفتونه هم راپارولي دي. دفاع وزارت د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې 4 ملکي وګړي وژلي دي. دغه وزارت لخوا د لیندۍ په شلمه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ادعا شوې چې په وژل شویو کسانو کې 3 ښځې او 1 سړی شامل دی. خوست د افغانستان د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د یاد ولایت مرکز اړوند سیمه کې د درنو وسلو یو زیرمتون کشف کړی او له هغه څخه یې سلګونه فیره مرمۍ لاسته ورغلي دي. کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر په جګړه ولګول، خو افغانستان ته یې ګټه ونه رسوله بلکې وضعیت یې لا پیچلی کړ. امریکا واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې له 150,000 زیات کسان وژل شوي دي. پاکستان د پاکستان ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو پر تمیلولو تورن کړی دی. پر نوموړي د 2008 میلادي کال د ممبئی پر حملو د پلانولو تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. ناکامورا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د جاپاني موسسې د وژل شوي مشر ډاکټر ټیټسو ناکامورا د جنازې وروستۍ مذهبي مراسم د جاپان په فوکاکا ښار کې ترسره شول. غزني یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې نشه یي توکي په آزاد ډول پلورل کیږي، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی نه کوي. بل لور ته د غزني چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې د نشه یي توکو ټول کاروباریان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان د خیبر پښتونخوا د وکیلانو هړتال د ډسمبر پر 11 هم دوام لري. دوی وایي که حکومت په فوجدارۍ او دیواني قوانینو کې شوي نوي بدلونه واپس وانخلي له 3 ورځو راهیسې روان کاربندیز به تر نامعلومې مودې وغځوي. د ښکلا ملکه دا ځل د امریکا په جارجیا ښار کې د ښکلا د ملکې میس یونیورس په 88م پړاو سیالیو کې د ښکلا د ملکې تاج د سویلي افریقایي زوزو بینی تونیزي په سر کې ښودل شو. راو امریکا له بشري حقونو د سرغړونې په تور د نقیب الله مسید په وژنه د تورن پاکستانی افسر راو انور سربیره پر 18 کسانو بندیزونه لګولي او په امریکا کې د هغوی پانګې کنګل کړي دي. ناکامورا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په پلازمینه کابل کې د جاپان له سفیر سره لیدلی دي. په دې ناسته کې د جاپان دغه سفیر په ډاډ سره ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې ټولې نیمګړې پروژې بشپړوي. د امریکا په نیو جرسي ایالت کې د وسلوالو برید په ترڅ کې 6 امریکایان وژل شوي چې په وژل شویو کې یو تن د امنیتي ځواکونو هم شتون لري. برید د امریکا نیو جرسي ایالت کې رامنځته شوی کوم چې نیویارک تر څیرمه پروت دی.
عربي زده کوونکي. راپورونو له مخې په امریکا متحده ایالاتو کې د عربي پوځي زده کوونکو د زده کړو فعالیتونه ځنډول شوي دي. امریکایي رسنۍ لیکي چې عربي نظامي زده کوونکي زده کړې تر امر ثاني پورې ځنډول شوي دي او د هغوی ټولې روزنیزې برنامې درول شوي دي. حزب اسلامي هغه غونډه د حکومت په فرمایش جوړه شوې وه. زه ورسره هیڅ رابطه او فکري تړاو نه لرم. جمال الدین حکمتیار د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د رهبرۍ شورا او پخوانۍ قومندانانو یوه ډله جلا شوې ده. دوی وایي غواړي چې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد بیا فعال کړي. کندهار چارواکي وایي په کندهار کې د سوځېدنې پیښې ډېرې شوې چې لامل یې بې احتیاطي او په ناسم ډول له سون توکو استفاده ده. په روان کال کې د کندهار میرویس روغتون ته 282 کسان وروړل شوي دي چې د برېښنا، تیلو، ګاز او نورو توکو کارولو پر مهال د بې احتیاطۍ له امله سوځېدلي دي. کولمبیا د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دغه وزارت یو لوړپوړی پلاوی کولمبیا ته تللی او د یاد هیواد د کانونو له برخې له مسؤلینو سره لیدلي ترڅو له افغانستان سره په دې برخه کې کومک وکړي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه، مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.